السلام علیکم سوړ چینل ټول ملګرو ته په دې هیله چې ټول به ترې که روغ یاست د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ ملګرو زه عبدالقیوم تا نیم هیلهمن یم چې موږ دوی چینل سره لازمي سبسکرایب لایک او د بیل آیکن کې تر څو هر نوې ویډیو نوټیفیکیشن تر تاسو ته پر وخت در ورسیږي ملګرو موږ څنګه کولی شو چې د واتساپ وایس میسیجر ویډیو کال اډیو کال ټول ځان سره سیف کو نو څنګه کومه طریقه ده ملګري پوښتنه هم کړې ده نو که تاسو هم کوم پوښتنه لرئ پیشنهاد لرئ نو کولی شئ چې خپله پوښتنه پیشنهاد وړاندیز موږ سره شریک کړئ نو هر څخه مخکې به تاسو لاړ شئ پلی سټور څخه به اف کال ریکارډر تاسو ته زه به لینک ډسکرپشن کې هم درته واچوم لومړني کمنټ کې به لینک شته او لاړ به سئ پلی سټور تر څه نه مخکې به لاړ شو پلی سټور ټوله طریقې درته وښیم نو پلی سټور ته راځم دغه اپلیکیشن زه ډاونلوډوم صحیح ده زه دلته وهمه کال ریکارډر صحیح نه اول به ووایي آف کال ریکارډر صحیح کال ریکارډر دغه لومړی کوم درد دې باندې د کلیک اخلم کله مې کلیک واخیسته نو تاسو به دغه لومړنی ماته لیکلی اوفن تاسو به دغه را ډاونلوډ کړئ صحیح ده ملګرو ماته اوفن لیکلی ده به همدې نه اوفن کړم کله مې اوفن کړ تاسو را ډاونلوډ کړه اوفن هم وکړه دغه لومړنۍ صفحې داسې دي ټوله طریقې درته ښایمه تاسو به راسئ دغه دې باندې به کلیک واخلئ بیا به راسئ دغه اکسپټ به کوئ دغه باندې به ټیک مار ان کوئ او بیا به داسې ان کوئ صحیح دلته ټول پرمیژنې درنه غواړي دا به ورکوئ نو دلته به شئ دغه باندې به کلیک واخلئ صحیح ده ملګرو دې باندې مې کلیک واخیست دلته به الو کې بیا به الو کوئ صحیح بیا به یې کوئ بیا به یې کوئ بیا به راسئ ملګرو په دې به بیا کلیک واخلئ صحیح ده ملګرو کله مو کلیک واخیست بیا به راسئ دغه اولین دا کال آف دا به آف دا به آن کړئ صحیح ده ملګرو الو دا به الو صحیح وبوځئ صحیح ده ملګرو نور به لاړ شئ اپلیکیشن ته دا به دلته دا بیا کلیک وکړئ دا به آل کې صحیح ده ملګرو کله مو آل کړ نور به وځئ نوټیفیکیشن به آن کړئ دلته ملګرو دغه باندې به کلیک سپیک دا به کلیک واخلئ صحیح ده ملګرو په دغه باندې به کلیک واخلئ بیا کله دغه جوړ شو ملګرو دلته لیکلي چې تاسو څه پورې کال ریکارډر نه لرئ ویډیو او اډیو ریکارډر نه لرئ صحیح ده ملګرو نو اوس موږ اوس شروع کړو دا اپلیکیشن اوس مو راښکته کړ دې نه بعد موږ چا سره وایس میسیج کوو ویډیو کال کوو اډیو کال کوو نو دلته به په ترتیب سره دغه ځای کې ثبتېږي نو موږ چا ته لیکلی یم ټلګرام له لارې لیږلی زه پی له لارې لیږلی سو یعنې سوشل میډیاو له لارې لیږلی سو نو دې نه بعد چا ته د زنګ وکړم نو زنګ به یې په اتومات ډول ثبتېږي او دلته به راځي کله مو زنګ خبرې وکړې را کولی شئ چې دلته یې واورئ نو دغه طریقه ده هیله من یم چې ویډیو مو خوښه شوې که ویډیو مو خوښ شوې ویډیو ته به لازمي لایک ورکوئ ملګرو سره یې شیر کړئ او که چینل مو لا تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ بین آیکن کې یې تر څو زموږ هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت در ورسیږي تر بیا او بلې ویډیو په هکله یاده له رب سپارم هر چېرته یاست اباده سوکاله پر الله مو مل